کم سړی چې درود شریف سیوا وایي د ده به الله غمونه ختموي او الله به یې ګناهونه ورانوي. صحابي روایت نقل کوي وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېده چې څوک په ما باندې درود شریف ویل پرېږدي وایي ده د جنت لار خطا کړه، ده نه د جنت لار خطا شوه. چې ما باندې درود شریف پرېږدي ده د جنت لار خطا کړه. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه راووتم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې مې وکتل ډېر خوشحاله و، طبیعت کې ډېره تازګي معلومېدله. نور خو د نبی علیه السلام 24 ګنټې به حالت د تبسم و، داسې مخ به یې خندروی ښکارېد، 24 ګنټې خندروی مخ به ځکه خو چې بچا لید جو عاشق کېده به فکر مخ به یې خندروی او خندروی مخ په. نبی علیہ السلام فرمایي وی په دې سړي کې هیڅ خیر نشته چې نه دی د چا سره محبت کوي او نه د ده سره څوک محبت. دا څه شو چې نه د ده د چا سره مینه شته او نه د ده سره څوک مینه کوي؟ نو دا څه شو؟ په دې سړي کې هیڅ خیر نشته، بس دا دړو د خیر خاوند نه دی. خوی دا دی چې ستا سره خلق مینه او محبت وکړي. نو نبی علیہ السلام خو به 24 ګنټې نبی علیہ السلام به خندرویه چهره وه، وی ډېرې دا طبیعت خوشحاله و. ما ترې نه تپوس وکړې د الله حبیبه ولې خوشحاله؟ بیا ما ته وی چې جبریل امین راغلی وسو او ما ته وی چې د الله د طرف نه رالمه او رب العالمین راته ووی چې څوک په نبی علیہ السلام یوه پیره درود شریف ووی نو الله به یې 10 ګناهونه معاف کړي، 10 ګناهونه به یې میټو شي او 10 په ورله الله نیکۍ ولیکي او 10 په یې درجې اوچتې شي. بیا دا اوس جبریل امین راغلی او ما ته دا خبر راکړو نو ځکه ډېر خوشحاله یم چې زما امت ته چې یوه پیره په ما امتي درود شریف ووایي 10 په الله ګناهونه وران کړي او 10 په الله درجې اوچتې کړي او 10 په الله نیکۍ ورکړي. دا چې په ما باندې یو ځل درود شریف ویلا جبریل امین اوس راغلی او ما ته یې ده ووایي نو ځکه ډېر خوشحاله یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف ډیر وایو. د نبی علیہ السلام د نوم سره به مینه کوو. محمود غزنوي رحمت الله علیه دا یو بادشاه تیر شه خو سم مسلمان بادشاه و. د ده په خادمانو کې د یو خادم نوم و محمد. نو ده ورته یو ورځ اواز کو وی تاج الدین، دا نوم یې ورته تاج الدین واغست. وی دی خوا راشه هغه خادم یې دی خوا راغی خبره یې ولې ومنله خو 3 ورځې هغه خادم دربار ته رانغی. کم سړی چې درود شریف سیوا وایي د ده به الله غمونه ختموي او الله به یې ګناهونه ورانوي. صحابي روایت نقل کوي وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېده چې څوک په ما باندې درود شریف ویل پرېږدي وایي ده د جنت لار خطا کړه، ده نه د جنت لار خطا شوه. چې ما باندې درود شریف پرېږدي ده د جنت لار خطا کړه. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه راووتم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې مې وکتل ډېر خوشحاله و، طبیعت کې ډېره تازګي معلومېدله. نور خو د نبی علیہ السلام 24 ګنټې به حالت د تبسم و، داسې مخ به یې خندروی ښکارېد، 24 ګنټې خندروی مخ به یې ځکه خو چې بچا لید جو عاشق کېده به فکر مخ به یې خندروی او خندروی مخ په. نبی علیہ السلام فرمایي وی په دې سړي کې هیڅ خیر نشته چې نه دی د چا سره محبت کوي او نه د ده سره څوک محبت. دا څه شو چې نه د ده د چا سره مینه شته او نه د ده سره څوک مینه کوي؟ نو دا څه شو؟ په دې سړي کې هیڅ خیر نشته، بس دا دړو د خیر خاوند نه دی. خوی دا دی چې ستا سره خلق مینه او محبت وکړي. نو نبی علیہ السلام خو به 24 ګنټې نبی علیہ السلام به خندرویه چهره وه، وی ډېرې دا طبیعت خوشحاله و. ما ترې نه تپوس وکړې د الله حبیبه ولې خوشحاله؟ بیا ما ته وی چې جبریل امین راغلی وسو او ما ته وی چې د الله د طرف نه رالمه
او رب العالمین راته وی چې څوک په نبی علیہ السلام یو پیره درود شریف وی نو الله به لس گناهونه معاف کی، لس گناهونه به میټوش او لس پورلا الله نیکی اولیکی او لس پی درجی اوچتی شي. دا اوس جبرئیل امین راغلی او ماته دا خبر راکو نو زه ډیر خوشحاله یم چې زما امت ته چې یوه پیره په ما امتی درود شریف وی لس په الله ګناهونه وران کي او لس په الله درجی اوچتی کي او لس په الله نیکی وري. دا چې په ما باندې یو ځل درود شریف وی دا جبرئیل امین اوس راغلی او ماته دا وی نو زه ډیر خوشحاله یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف ډیر وایو. د نبی علیہ السلام د نوم سره به مینه کوخه. محمود غزنوی رحمت الله علیه دا یو بادشاه تیر شه خو سم مسلمان بادشاه وخه. د ده په خادمانو کې د یو خادم نوم و محمد. نو ده ورته یو ورځ اواز کو وی تاج الدین، دا نوم یې ورته تاج الدین واغست. دی خورا شاغه خادم دی خوراغه خبره ولې ومنله خو درې ورځې هغه خادم دربار ته رانغی.